خلق داسې دي چې په مقبره کې خو ملا صاحب اعلان وکړي چې زما پر ورور د چا حق وي نو زه یې وله ورکوم او زما پر وراره د چا حق وي نو زه یې وله ورکوم خو بیا یې نه ورکوي ورکول ته تیار چې کوم دی نه وی پخپله ول نه ورکو چې زه یې وله ورکوم نو دا اهم شی دی چې سړی د دنیا نه وځي انسان باندې قرض خامخا وي خدا چې کله وله الله مقور کی ځان آزاد کی قرض د ټول د شپې غم او د ورځې ذلت دی پردی قرض پردی حق دا د خپل ژوند کې درې کله ځان څوک چې د ادایګۍ اراده کوي الله ته قرض درې کوي خو به هر حال د الله حبیب سلم با دا دستور چې جنازه براله وی هل علیه دین د چا قرض پشتی دی نو چې چا به وویل د الله حبیبه زه به ادا کړم پیسې پرېښي دي موږ به ادا کړو نبي اسلام به جنازه کوله که نه صلو علی صاحبکم په خپل ملګري باندې جنازه وکئ زه فې جنازه نه کوم نو په دنیا کې دا پوره کول چې پردی حق چې کوم دی هغه ضایع نه شي